अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ما تاسو د پاره د محبت یو زبردست تعویض راوړلو او زه ډیر زیات ماته میسیجونه په واتساپ باندې راځي د محبت تعویض د پاره چې مونږ ته داسې تعویض راکا چې مونږ هغه تعویض وکړو او مونږ ته د محبوب د مزاج او د هغه د نمی د چال طریقه ناراضي نو مونږ ته داسې تعویض راوخایا چې مونږ د هر سینا نه خبر یو او مونږ هغه تعویض وکړو او خپل فائدات محبت لپاره او چتکو نو ما تاسو د پاره تاسو اسانتا د پاره د محبت تعویض راوړلو دا تعویض چې تاسو وکړئ ان شاء الله تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شئ زما تاسو ته تعویضونه راوړل دي هغه نه फायदा او چتول تاسو په کار لاس کې دی چې تاسو تر څنګه फायदा او چتوي او کا کمی خويندې یارونه داسې وی چې هغه د تعویضونو په چال یا په تعویضونو باندې نه پويږي نو هغه د تعویضونو نه ډېر زیات نری وسی ولې چې د تعویضونو الټا اثرات ډېر سخت وي چې دا هر یو عالم ته پته وي چې ډېر عالمان زما ویډیوګانی ګوري او ماته په واتساپ باندې رابطه هم کوي دا تعویض چې کله کوي نو اول به صفا سترا علم به ځان پورې په خوشبو ولګوي څلور وړو سورتونه وایتل کرسی په ځان باندې چوف کوي او ماته دا میسیجونه هم ډېر راځي چې مونږ ته دا پته نشته چې کوم څلور وړو سورتونه مونږ وایو نو تاسو اخیری د قران لاسو سورتونو کې کوم سورتونه هم وي چې تاسو ته ازدوی نو هغه سورتونه تاسو ویلې شي خو هر یو سورات به یو یعنی څلور وړو سورتونه شروع او د شانتي وتاسو آیت الکرسی هم په ځان باندې چوف کوي چې د تعویض ولکم اثرات وی موکلات وی چې تاسو باندې الټا اثر اونکي بیا په تاسو د تعویض د پاره ځان پورې خوشبو ولګولا یو سپین کا حزب را واخلي اور یو تور پین ور واخلي او جانماز باندې بوکي نه مخ په قبله طرف ته کوي اول بو خاني جوړي کوي خاني بو ټولي 16 خاني راشي بیا دا بره خاني نه بوتاسو شیلاس باندې ورسي شیلاس باندې بو شروع کوي اور غس لاس ته وځي هغه تاسو ته پته چې خي طرف نه کم یو دی یعنی کمی خاني ته چې تاسو نوځي ته چې کاف ور کې لیکل شوی دی بیا الف لیکل شوی دی بیا بی لیکل شوی دی د شانتي بوتاسو زئی او چې کله دا تعویض مکمل شنو د خانو بهر نه براوځي د بهر چې کم عادت لیکل شوی دی نو تاسو به دا ولیکئ بیا د بره لیکل شوی دی فلا بن فلا فلا په ځای تاسو د خپل محبوب نوم کوي که هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ وي نو بنت به کوي بیا به د هغې د والدین نوم ولیکئ چې کومه د هغې مور وي به دا تعویض الټا کوي یعنی د لاندې د وله طرف به بره کوي او د بره وله طرف به لاندې کوي بیا د لاندې لیکل شوی دی فلا بن فلا د ځای کې به تاسو خپل نوم ولیکئ که تاسو هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ وي نو بنت به کوي بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویض شکل به ورته ورکوي تور تار به راواخلئ او د تعویض نه به یې څلور دوبراغه کوي او بیا به هغه تار دنه دومره اوږد کوي چې دا تعویض تاسو لاندې ځوړندولی شئ بیا چې کوم ځای کې درخ وي هلته کې به تاسو دا تعویض ځوړند کوي او که چېرې درخ نه وي نو دا تاسو داسې ځای کې هم ځوړندولی شي چې هغه ځای اوچت وي او قدرتي هوا پرې لګي هسې نه چې تاسو دا ووایئ چې دا تعویض موږ په کمرې کې ځوړند کړو نو په کمرې کې دا تعویض اثرات نه کوي تاسو ویډیو پورا ګورئ چې د ویډیو په چال باندې پوهیږئ د تعویض په چال باندې نو تاسو به تعویضونو تاسو ته اسانتیا وي ورکړي دې کې تاسو ویډیو نه وي کتلی بیا تاسو د امغه ویډیو په باره کې ماته په واتساپ باندې میسیجونه کوئ چې دا تعویض مونږ څنګه وکړو نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو ویډیو پورا ګورئ سکیپ کوئ ما چې تاسو په ویډیو باندې د تعویض اثرات باندې یعنی چې تاسو پوه شئ چې دا ویډیو څه مقصد د پاره ده په دې ویډیو کې کمی داسې خبرې شوي دي چې مونږ ته په هغه خبرو باندې د عمل کولو ضرورت دی د تعویض ولا الفاظو چې تاسو ته ما ډېر په پښتو کې او په اسانۍ سره تاسو په یولو کوشش وکړو امید لرم چې تاسو به کوی شوي وي او د دې کې ما سره ډېر زیات افغانستان ولرونه خويندې رابطې کوي چې مونږ تاسو ته اکاونټ کې پیسې درلیږو خو زمونږ اړخ نه تاسو پیسې نه درځي نو زه هغه خويندونو ته یو خبره کوم چې یو زما خور ده پښتنه ده الله تعالی دې هغه ته د دوړو جهانو خوشحالي نصیب کړي ما سره کافي امداد وکړو د الله رضا لپاره چې مخته روجره روانه ده په دې باندې ځان تاسو وکړه روجا چې دې په خیر شي یعنی رشن مشن په ورواچو کور کې او ځان ته د اختر کالی هم وکړه او د دې کې ما ته ډېر خويندونو میسیجونه کوي چې زمونږ د افغانستان نستا اړخلا پیسې نه درځي نو تاسو چې کله دکاندار ته ورشئ شوپ ته ورشئ نو هغه کې به تاسو وایي چې موږ پاکستان ته پیسې لیږو او ایزی پیسې اکاونټ باندې نو هغه به تاسو نه زما نمبر واخلي او زما نامه به تاسو نه پوښتنه وکړي چې څه نامه ده نو هغه ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي هم دي او لیکلي هم دي بیا چې کله تاسو سوره هم پیسې را لګئ نو هغه به ډایرکټ مال راځي اوس د دې کې به تاسو غواړئ د تعویض اجازت نو اجازت د بارا زما یو شرط دی چې تاسو وو زما چې هغه خور دي د هغه مشکلات ته
الله دې وکړي چې هغه مشکلات حل شي، الله دې وکړي چې د رمضان مبارک میاشت دې خاطر دې هغه ټول مصیبتونه الله دې تر لري کړي، الله دې په مهربانه شي، الله دې ورته د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي، الله دې هغه دې ټول مرادونه پوره کړي. او زما د اړخه چې سوره پورې زه ژوندی یم نو قیامت پورې به انشاءالله د ما د زړه نه هغې دپاره دعاګانې کیږي. الله تعالی دې ورته غمونه په خوشحالیو کې بدل کړي. اوس که تاسو غواړئ د تعویض والا اجازت زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې به الله اکبر ولیکئ او هغې خور دپاره به امین هم ولیکئ. نو زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت د تعویض میلاو شي. بیا دا تعویض تاسو ځان دپاره یا بل چا دپاره استعمالولی شئ. او که تاسو چینل سبسکرایب کو او په کمنټ کې تاسو صرف الله اکبر ولیکل، امین تاسو ونه لیکل، نو زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت نه وي. نو اجازت دپاره به تاسو الله اکبر او امین دا به تاسو لازمي لیکئ. الله تعالی یې چې 40 کسان په یو دعا باندې وشي او په هغې باندې 40 کسان امین ووایي، نو الله تعالی یې فرښتو ته ووایي چې دا دعاګانې قبولې شولې، نو تاسو به امین لازمي لیکئ. اوس تاسو چې څه سوال وي نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې هم په واتساپ باندې هم. هغې خور ماته دا هم وویل چې زه درته دا پیسې لیږم د باندې به ته د نیټ پیکیج ولګوئ او چې زما څومره پوښتنې خویندې وروڼه دي ته به هغو دپاره ویډیوګانې جوړوي چې هغو ته فایده اوچتوي. نو هغه خور چې تاسو نه پیژني او نه هغه تاسو نه خبره ده چې زما ویډیوګانې څوک پسندوي، ما سره په واتساپ کې څوک میسیجونه رابطې کوي، نو هغو دپاره هغې ماته پیسې راولېږلي چې زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم او اپلوډ کوم او تاسو ته فایده اوچتوي. نو مسلماني ده کم از کم د هغې دپاره د هغې د زړه دپاره تاسو په کمنټ کې امین لازمي ولیکئ چې هغه خور دا ویډیو کې ګوري نو هغه به انشاءالله الله تعالی د هغې د زړه مراد پوره کړي او هغه به خوشحاله شي چې زما دومره پښتانه خویندې وروڼه داسې مسلمانان شته دي چې هغه زما په خفګان باندې خفه دي او زما په دعا باندې امین وویل. نو تاسو امین لازمي لیکئ. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او چې کم ټاپک باندې تاسو ته ویډیو لګي، کم تعویض لګي، نو تاسو ماته میسیج کوئ، زه به د الله رضا دپاره تاسو سره کافي هیلپ کوم. او اوس د دې کې ماته کچرې تاسو دا غواړئ چې زه یو جاندار حلال کم د هغه جاندار په وینه باندې تعویض ولیکم، نو مهرباني وکئ هغه خلک ماته مه راځئ، ولې چې زه تعویضونه صرف د الله رضا دپاره لیکم، نه کې د جاندار د جان اغستلو ماته هیڅ حق نشته دی. زه یو جاندار یعنی اکثر علما داسې شته دي چې د هغه حرام یعنی د وینې سره تعویضونه لیکي، نو زما په چینل باندې او نه زه چاته د هغه تعویضونه ورکوم او نه زه چاته اجازت ورکوم. نو مهرباني وکئ چې څوک د هغه تعویض پسندوي نو هغه د په یوټیوب کې نور علما ویډیوګانې وګوري چې دنیا علما دي د هغو وله ویډیوګانې دې وګوري او د هغو تعویضونه دې استعمال کړي. زه په تعویضونو کې صرف د الله رضا لټوم او ستاسو خدمت دپاره یم. نو دې د وجې نه په زما په چینل کې به تاسو ته حرام تعویضونه نه میلاویږي. زه په سیفلي تعویضونو کې هم داسې تعویضونه تاسو ته راوړم چې هغه سره ستاسو ایمان ته ستاسو عقیدې ته هېڅ نقصان نه درځي، بلکې هغه تعویض چې تاسو وکئ نو تاسو ته فایده اوچتولی شئ. نو داسې چې تعویضونه چې هغه جایز وي، هغه کول جایز وي، نو زه به هغه تعویضونه تاسو ته زما په یوټیوب کې میلاویږي. نو مهرباني وکئ، جن داسې خلک دي چې هغه ماته د داسې تعویضونو اوفر کوي چې موږ دپاره وکړه چې هغه نه په اسلام کې جایز دي او نه زه هغو دپاره هغه تعویضونه کولی شم. او چې چا ماته د هغه میسیجونه کړي دي چې موږ ته ناجایز تعویضونه وکړه نو زه د ناجایزو تعویضونه چاته اجازت هم نه ورکوم او نه چاته په خپله باندې کوم. ما سره خپل موکلات شته دي، زه د خپل موکلاتو هم مدد نه اخلم. زه چې کله تعویض کوم نو یقین په الله ساتم. اکثر خویندې وروڼه ماته دا میسیجونه کوي چې موږ دا تعویض وکړو اوس به زموږ کار وشي او که نه. تاسو یقین په تعویضونو باندې نشته دی نو تاسو بیا تعویضونه کوئ سله چې تاسو تعویض وکړو نو تاسو یقین هم پوخته وساتئ چې هغه تعویض تاسو وکړلو، تاسو محنت وکړلو، بس تاسو بقیا یقین په الله باندې ساتئ چې د تعویض کې به موږ ته اثرات طاقت پیدا کوي. الله چې وکړي نو هر څه به وشي، چې الله یې نه کوي نو تاسو تعویضونه څه چې د تعویضونو کتاب هم هاړه کې واچوئ نو بیا اثر نه کوي. نو دا یو چند خبرې وي چې ما ویل چې زه تاسو ته ووایم، نو ما تاسو ته وویل تاسو دا ویډیو پوره وګورئ، سکیپ کوئ ما چې تاسو په خبرو په الفاظو باندې پوه شئ، نو دا به تاسو دپاره بهتره وي. بقیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.